چوکۍ په سر باندې دې جنجالو همدې خپله ظاهر قدیر یو وخت چغې والې چې دغه دی چې 280 میلیونه ډالر لرمه کوم ځای ته پاتې شوي دي دا وویل چېرته کم تجارت دې درلودو چې 280 میلیونه ډالر ته پاتې شوي په همدې جرم باندې به نیسي نو همداسې دا نور کسان یو تاسو باور کړئ دغه نجیبه فیض فعلا پاکستانی د پاکستان کې داسې موږ چا خبره هغه احمق وختونه نجیبه فیض خپله همدا ظاهر قدیر راوستې وه کابل کې کله به دې سره اوسېدله کله به بیا لاړله په تلویزیونونو کې هغه د انګلیس ملا کسه ده که نه انګریز راغلی په پل خشتي کې څو کاله تبلیغ وکړو خلکو پسې مونځ کو بیا لاړو هغه انګریز راووتو دا ما فکس انګریز ملا وه راغله دا هنرمند سره دې سره ګل زمان راوله برنامې څوک ته دا بل راوله دا هنرمندان راوغواړه سیاسیون راوغواړه ټول به یې راټول کړل دی به خلاص دا خو استخباراتي کوشش و د استخباراتي کوشش نه ایسا قلار خپل ټیمونه په دې باندې هغه کول تور لستونی کې شاملول ویډیوګانې به ثبتولې لوڅ عکسونه به یې اخیستل بعد دغې نه به خپل کارونه به باندې کول او دغه ظاهر قدیر راوستو ډایرکټ به د پېښور نه راوستل یو بل ورور دی جمال نومېږي ویل راوغواړه نو بده خبره به نه یادوم دی خو کاندي باغي پښتو کوي بخای ویل نایزه اقباله بخای ویل عاجل همدغه ماښام یې راوستل له پېښور نه ډایرکټ فرید کروزر کې راوستل چې البته ویل راغواړي دې داسې رقم کسان نو ما ځکه ویل دی خدای دې نه بتر کړي دا ټول د وطن داسې خرڅ کړی دی عامې تجهیزات ټول ته خرڅ کړل بیا ناټو راغله په انسانان یې خرڅ کړل په خلکو باندې بګرام او په کندهار او په هلمند کې بیا یې هغې نه ورپسې تجهیزات ټول خرڅ کړل پاکستان په خوشحاله و چې امریکا به وځي بیا یې به د افغانانو پیسېګانې ټولې به راځي پاکستان ته به تسلیمېږي دا نظام به چپه کېږي دا تجهیزات او تیارې به ټول موږ ته راځي خبر نه و چې اوس د طالبانو رسم گذشت دا نظامونه چې ګوري دا سر ټاکي چې څه بد مې وکړل خدایه خو په غم اخته شوم ما خو څه چې بیا د 1991 1991 غونډه به کابل تباه کیږي او بیا به تقسیم بندي وي اوس بل شي ورته نه پته اوس دې ته دا برنامه شروع کړی ده چې من افغان نیستم او خراسان دی فلانه دا گیم شروع کړی چې بیا د سیو تقسیمات راوړي فکر سمغه دوره د داوود خان یو شروع کړی چې تاریخ مطالعه کوي نفت افریقا نفاق دا واچوه چې سره کوم داخل دی زه چې ګورم یو هم د رحم او د احترام او دغه قابل نه دي د کابل کې چې فعلا ژوندي پرېښي دي د طالبانو همدا یې ولا ډېره د چا خبره د دی ډېر هغه ښودلی دی چې شفقت ښودلی دی ژوندي پرېښي دي که نه دی د احترام وړ نه دي باور وکړه چې دی دونه ظلمونه کړي دي کورونه یې د خلکو چور کړل ځمکې چور کړلې دی دا یو مشر کس و امیر داوزي و اختر د ته هم د حاجي الماس وراره و نهم یې امیر و په کابل کې زمونږ یو همسایه ښځه وه ډاکټره وه د نسایي ولادي لویه ډاکټره وه دی لکه چې په دې پارک د هغې کې په بله ښځه راغلې وه د دې نه دې ته لاس ویل تهمت پې کړی وایي ما باندې زما د غاړې نه دا لاکټ د طلا رااخیستی دی دا اوزه راغل ده دا ډاکټره چې ډېره باعزته ښځه وه دی وړې ده اوزې کې کېنولې ده ما ته د کور نه زنګونه راغل چې دا ښځې د ډېر بېعزتۍ خبره دا یې وړې ده اوزې ته وړې ده دا تاجل کومک ته ته خو د سیاریو قمندان یې ملغه زه سبا ته مازدیګر ماښام خو سبا راغلم خو دا ښځه په ضمانت خوشي شوې کور ته راغلو د ډاکټر میړه او زامن یعنې زامن یې تقریبا 17 کلن ما خبره چې د ډاکټر صاحب ته څه مشکل پیدا شوی ویل داسې یو بې حیا ښځه ویل پیدا شوه ډېره ویل قوارې نه معلومېدله چې هغه د بازاري خلکو غوندې ویل چې په ما باندې حمله وکړله زما طلا دې غلا کړې ده زه حقیقت د خبرو ته راځم دا د رهبرانو جهادي کرکټر ته زه راځم ویل په ما باندې حمله کړې ده او زه ویل ویوړم هلته په حوضي کې ویل راټینګ کړم بیا حوضي کې مې میړه راغی خاوند مې راغی چې دا ښځه مې زه باید ویل ښایي موضوع خپله ویوړې تاسو قمندانۍ امنیت ته په زندان کې اچوئ دې سړي ویل چې زه ننګ لرم ناموس و عزت لرم والله که زه خپله مېرمن پرېږدم چې حوضې ته لاړ شي یا زندان ته شپه تېره کړي ویل ښایي که ضمانت نه دی ما ته د موټر دغه دې راکړه یا $4,000 سبا ته راوړه چې ښځه یې دا کړې ده چې زه دا لاکټ یې ورک شه دا نو امیر داوزي هم قاضي دی هم څارنوال دی هرکاره دی نو دې خپل عاجل د موټر اسناد دلته ضمانت پرېږدي او سبا ته ستا ته $4,000 لرېږم دا قصه چې مو واورېدله مال داسې رقم حساب دی خو سبا شو د سړي سره زه خپله کېناستلم په موټر کې خپل موټر کې مې کېنوم زه لاړم نهم حوزې ته موږ په مکریانو کې زموږ کور په د شینوزاده بلاک سره نږدې زموږ کور یعنې یو قدم لاره وه د بنایي کې مې نوزه وه نو زه خپل موټر کې لاړم ما سره پرسونل مې وکړ حساب یو 2 نفره زه ډېر فشي نه ګرځېدلم هلته ورغلم امیر داوزي نه د حاجي الماس ورور دی په وراري د شیخ عالم الماس نومېږي چې هلته ناست دی عاجل انرژیانې راته راواخیستلې ما زه د هغه خواته که دا قصه څه ده ویل قصه خو دلته دا ښځه ده ویلې ښځه ویل راغله او ویل داسې دا یې وکړه موږ باندې چې دغه دی پولیس ورغی مالو تاسو نه خو دا داسې 911 هستئ د امریکا پولیس هستئ چې 15 دقیقو کې راورسېدلی او ښځه هم پېژنم چې څه رقم ده
باعزته ښځه بې عزته کوئ په کش کولو وړي او زی ته. خو په هر صورت دا خبره مې په نرمه دفتر کې کوله. نو ښځه راغله. ښځه چې راغله پې هو چې د دې فیشن او آرایشو قواره څه کوي هغه غټ موبایل ګلکسي پکښې یو لکه کتابچې غوندې دی په همدې میز واچو. بېادبي دې ډېره معافي ما ته ویل چې Tu کیستی ویلې ته څوک یې په پښتو یې راسره جګړې چې لنډی بېادبي دې ډېر معافي دي ډاکټره ما ویل استغفر الله داسې رقم ښځه ده اوس دې ته څه ووایې نو دی کسې دی زر زر مال دا لرې کوي دې سره زه خبرې نه کوم دا خو بیابول کوي بې شرمه ښځه ده دا یې ویستله نو دې سړي دعوا وکړه نه نه ویل قومندان صاحب هغې وختې ما ته ویل مه کوه مه کوه تېر زموږ دا 4000 روپۍ دې واخلي زموږ اسناد دې راکړي موږ د جنجال نه غواړو نو دا 4000 روپۍ چې واخیستلې امیر د هلته کېښوستلې امیر د حوزې او مدیر جنایي ما ته ضرورت نشته چې زه مداخله وکړم یا بل څه همداسې راووتلو چې راووتلو دا سرباز د دې حوزې ما ته لاندې وایي چې قماندان صاحب ویل این نفری امر حوزه است این نفریش سرازی ویل همداسې باعزته بېعزت کسان پیدا کوي پنجشنبې په ورځ باندې پنجشنبې مازدیګر وایي ورشه پلانکي ښځه باندې ادعا وکړه پیسه دارم دي د غم دي موږ بیا راولو حوزې ته هغې په خپله مېرمن نه پرېږدي چې باید په حوزې کې شپې ورځې تېرې کړي بنا ته باید دغه پې وکړي داسې په حساب راوړي چې مېرمن د 3 ورځې موږ قمندانۍ کې بس په حساب ساتو بعد د هغې نه مجبوره کېږي $4,500 ترې اخلي خوشي کوي ویل دې ښځې ته 200 روپۍ ډالر هم نه ورکوي دا 3,000 ټول امیر د حوزې ته ځي دا زه خپله زه هغه کس نه یم تاسو ته واضح معلوم تاسو څوک یم د زړه نه دا خبرې نه جوړم خپله تجربه مې ده په سترګو مې لیدلې ده او که په یاد وي زما د معینیت په وخت کې زما د خبرې چې په عام په تلویزیونو کې دي زما واورئ ما انتقاد د 20 کاله نظام همدا و چې فساد دی بې خیانت دی غله دي